د کابل د شیرشاه سوري جومات خطیب مولوي عزیز الله مفلح جنازه د خلکو لخوا ترسره او په همدې جومات کې خاورو ته وسپارل شوه. د جنازې مراسمو ګډون کوونکو د حکومت او امریکا خلاف شعارونه ورکړل. مولوي عزیز الله مفلح ته نږدې کسان او د دې جومات مقتدیان وایي چې تر چاودنې یوه ورځ مخکې امنیتي کسان جومات ته داخل شول، خلک یې له جومات وایسته او جومات یې په بشپړه توګه وپلټه. دوی حکومت او امریکا په دې پیښه کې په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د امنیتي کسانو له لوري د جومات تر پلټل کېدو یو ورځ وروسته چاودنه رامنځته شوه. همین روز پنجشنبه که ما قراره که اطلاع داریم همینجا آمدن از امنیت رسیدگی کردن، بررسی کردن که کل را کشیدن، تمام دار و ندار خود مسجد کشیده که شما بیرون شید که ما متلاشی میکنیم. یعنی دست خود دولت است. واضح معلوم است که قاتل از دکتر صاحب نیازی را گفت بته 12 روز شد بته قاتل شد از وزیر اجا اوقاف بته. این مردم گفتن که 11 بجه شب نیروهای امنیتی آمدن اینجا با خادم گفتن که می کلی را بریم ما بده که امنیت از اجاره میگیریم. وقتی 11 بجه شب گفت امنیتی را گرفتن اینجا کسی را داخل مسجد نمیون تا 11 بجه را. بعد از 11 بجه گفتن که حالی برین ما امنیت گرفتیم برین. بعد از آن مولی سپیمه بعد از خبده پایین میشه بالاخره انفجار میکنه. پیام دیگر ما برای ریاست جمهوری افغانستان است که با کشتن راه حل نیست. چرا؟ در یک روز اگر تو بخوایی که ما با کشتن علما حکومت بکنیم، در یک روز 2000 خطیب را زنده به گور کردن، این مردم زانو خم نکرد. فکرت باشه که به روز فرا خواهد رسید که انشالله به حمایت ملت افغانستان و به شجاعت جوانه افغانستان و به توسط رهبران علمای واقعی افغانستان در داخل از امو ارگ یک نیزه انشالله خواهد آویزان شد. دوی وایي چې د دغو چاودنو تر شا د امریکا حکومت او د هغو کړیو لاس دی چې د سولې د خبرو مخالف دي. د جنازې مراسمو ګډونوال وایي چې حکومت د دینی عالمانو د ترور لړۍ د امریکا سفارت په سپارښتنه ترسره کوي. طرح و برنامه قتل علما از طرف امریکایی ها یا سفارت امریکا در افغانستان و اجرا و گام اجرا به قتل علمای افغانستان ریاست امنیت ملی یا رهبران ذی‌صلاح افغانستان است. این کسی پنهان کردن نمیتونه. چرا؟ به خاطر از اینکه اندک مجرمی که مشکوک در هر گوشه افغانستان باشه این کشف میکنه مورد هدف قرار میده. آیا او کسی که از خارج تصمیم میگیره و حرکت میکنه و میاد در اینجا در شینگ مساجد مفلی صاحب به شهادت میرسانه، نیازی صاحب به شهادت میرسانه، این دولت ما خبر نمیشه؟ 100% خبر میشه. 100% خبر داره، 100% دست داره، 100% پلان داره. از اینا از یهود و نصارا که امریکاست در رأس علمایشان اینمی حکومت‌های موجود است. هر حکومتی که تیر شده ما تا یک حکومت قانونی اسلامی ندیدیم. هر حکومتی که آمده اجنت بوده، غلام و خارج بوده. علتش هم است که اینا واقعیت میگن، علمایی که هستن که واقعیت میگن که کشور ما ضرورت به امریکا نیست، ضرورت به روس نیست، روس به زانو در آمد. امریکا هم به زانو در آمده، میگروز رای گریز نیسته. د جنازې یو شمېر نور برخوال بیا نیوکه کوي که حکومت په دې پیښو کې لاس نه لري نو روښانه دې کړي چې دا کار چا کړی او ولې د دغو پیښو پر وړاندې څوک د مسئولیت احساس نه کوي. اخی که کرای موتر خود قرض کردم ما منم فهمیدی در جنازه ی عالم بدم چه کردم؟ 100 پیسه اسقاطم ما قرض کردم در جنازه عالم بدم. والله اگه بشناسم مگر انتقام از این به زور الله میگیریم. علما بیکس نیستن، علما بیکس نیستن. بالکل ان شاء الله. کس فکر نکنه که دکتر عاصم نیازی کشته شده، هیچ کشته شده بدر علما. چی بگیم به درباره از دیگه؟ دولت خودش مشخص است که کارمند امنیت خودش آمده بررسی کرده، بعد وسبایش بررسی کرده، سبایش انتحاری شده. چرا؟ خو کورنیو چارو وزارت وایي چې د دینی اماکنو او علماو د امنیت لپاره تدابیرو کې تغییرات راغلي دي. له علماو شورا سره یې تماسونه زیات کړي ځکه وسلوالو خپل جګړهیز تکتیک تغییر کړی او پر علماو او دینی اماکنو بریدونه کوي. تدابیری که وزارت امور داخله برای تأمین امنیت اماکن مقدس به ویژه علمای معظم ما داره او تغییر میکنه به دلیلی که دشمن
رویکرد خود تغییر داده، دست به جنایات ضد اسلامی و ضد انسانی میزنه. ما روی تدابیر ویژه کار میکنیم و از نزدیک تماسهای خود با شورای علمای افغانستان و با همه اقشاری که تهدید متوجهشان باشه او را بیشتر از پیش تقویت میبخشیم. کابل کې د شیرشاه سوري د جومات خطیب او درې لمونځ کوونکي داسې مهال محراب کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې شاوخوا 10 ورځې مخکې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جومات امام ایاز نیازي هم د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. تازه په تخار ولایت کې هم د یو جومات خطیب وژل شوی دی.